دا د باتورانو کور دا د باتورانو کور دا د باتورانو کور دا د باتورانو کور ساتو یې پسرو وینو دا د شهیدانو کور دا د باتورانو. بسم الله الرحمن الرحیم. د هرات ملي ټلویزیون قدرمنو لیدونکو په سلامونه هرکلی کوم. نن یو نه یکشنبه د 1444 قمري کال د ذوالقعدې میاشتې 14 چې د 1404 لمریز کال د ثور یا غویي میاشتې د 21 نیټې سره سمون خوري. په لومړۍ کې د څو مهمو خبرونو سرټکي. د ګډو پروژو د پلي کولو په هدف د افغانستان، پاکستان او چین ترمنځ د درې اړخیزو سوداګریزو غونډو ترسره کېدل. په هرات کې د ملي سوداګرو د یوې ټولۍ په همکارۍ په نږدې راتلونکي کې د ماشومانو لپاره د تالاسمي روغتون پرانیستل کېدل او د هرات کتابتونونو د ځوانانو لپاره د لوستلو د کلتور د پراختیا لپاره د اړتیا وړ هر ډول کتابونو سره سمبالول. زه خان محمد یوسفزی یم. اوس هم پوره خبرونه. درې اړخیزه غونډه د افغانستان، پاکستان او چین ترمنځ د سوداګریزو اړیکو د پیاوړتیا، پانګونې د راجلبولو او د ګډو پروژو د پلي کولو په موخه ترسره سوه. د صنعت او سوداګرۍ وزارت وایي چې په دې غونډه کې په افغانستان کې د ګډو صنعتي پارکونو د جوړولو، د ځانګړي اقتصادي زونونو د جوړولو، د ګډو صادراتي پروسس مرکزونو د پیلولو، د درې اړخیزو سوداګریزو نندارتونونو د جوړولو، په افغانستان کې د کوچني او منځنیو تشبثاتو د ملاتړ مرکزونو د جوړولو او د دریو هیوادونو ترمنځ د بانکي اړیکو د اسانتیاو په ګډون په مهمو مسایلو بحث وسو. په دې غونډه کې د صنعت او سوداګرۍ وزیر نورالدین عزیزي د پاکستان او چین د سوداګرو وزیرانو ته بلنه ورکړه چې د همکارۍ د پراخولو لپاره افغانستان ته سفر وکړي. د افغانستان لپاره د چین ځانګړي استازي یو شیایونګ د بهرنیو چارو وزیر مولوي امیرخان متقي سره ولیدل. د بهرنیو چارو وزارت د اطلاعات او عامه اړیکو رئیس حافظ ضیا احمد تکل وویل چې په دې غونډه کې د دواړو هیوادونو ترمنځ د سیاسي اړیکو او اقتصادي همکاریو د پراختیا په اړه بحث وسو. د ښاغلي تکل په وینا یو شیایونګ په دې غونډه کې وویل چې هیواد باید په نړیواله ټولنه کې د افغانستان ملاتړ ته دوام ورکړي او د هغه په اقتصادي وده کې به ونډه واخلي. هغه د بهرنیو چارو له وزیر څخه هم غوښتنه کړې چې د دې مې میلادي میاشتې په پای کې چین ته سفر وکړي. د هرات د سوداګرو خونې مشر او یو شمېر سوداګرو د ماشومانو د تالاسمي روغتون د پرانیستلو په اړه د هرات له والي شیخ مولانا نور احمد اسلامجار سره وکتل. د هرات د سوداګرۍ او پانګونې خونې مشر قاضیزاده د سوداګرو د یوې ټولۍ سره یو ځای د هرات له والي شیخ مولانا نور احمد اسلامجار سره وکتل او د ماشومانو د تالاسمي د ځانګړي روغتون د پرانیستلو لپاره د چمتووالي اقداماتو په اړه بحث وکړ. په دې غونډه کې سوداګرو د دې روغتون په پرانیستلو کې د همکارۍ لپاره پر خپل چمتووالي ټینګار وکړ. د هرات والي شیخ مولانا نور احمد اسلامجار د دې ښه نوښت هرکلی وکړ او د ناروغو ماشومانو لپاره د روغتیا خدماتو د ښه کولو په برخه کې یو ارزښتناک ګام وباله او په دې برخه کې اړینې لارښوونې وکړې. د هرات د اطلاعات او کلتور ریاست په دې ولایت کې د کلتور ودې او کتاب نندارتونونو په برخه کې د اسلامي امارت د لویو هڅو په اړه خبرې کوي. د دې ادارې د کلتور او هنر امیر ټینګار کوي چې په تیرو 2-3 کلونو کې د هرات ښار څو کتابتونونو د پخوا په پرتله ښه سمبال سوي دي. نور حال په جوړ سوي راپور کې. د هرات عامه کتابتون هغه ځای چې اوس مهال د مختلفو کتابونو شاوخوا 40,000 ټوکونه سره سمبال دی. د دې ولایت د اطلاعات او کلتور ریاست کلتور او هنر امیر د کلتور د ترویج او د کتابونو د مختلفو نندارتونونو د پیل په برخه کې د اسلامي امارت د پوره هڅو په اړه خبرې کوي او ټینګار کوي چې د اسلامي امارت د واکمنۍ پر مهال د کتابونو د کلتور د ترویج او د کتابتونونو د ودې په برخه کې تر بل هر وخت زیاتې هڅې ترسره شوي دي. در مدت حاکمیت امارت اسلامی افغانستان
در قسمت برنامه‌های فرهنگی و رشد فرهنگ و ایجاد و برگزاری نمایشگاه‌های مختلف و متعدد هنری و فرهنگی واقعاً تلاش بسیار صورت گرفته و ما شاهد شوق و ذوق و علاقه اهل هنر و فرهنگیان و علما و دانشمندان در قسمت نوشتن کتاب، تألیف کتاب و مطالعه کتاب هستیم. له بلې خوا د هرات پوهنتون یو شمېر محصلینو هم د هیواد په مختلفو ولایتونو کې د عامه کتابتونونو د جوړولو او تجهیز په برخه کې اسلامي امارت د هڅو ستاینه وکړه. د مطالعه او لوستلو پر اهمیت هم ټینګار وکړ. مطالعه کتاب در هر بخش جوانان میتوانند که سطح آگاهی خود را در بخش بلند بردن سطح دانش در مورد دین، در مورد رشته‌ای که خودشان میخوانند در دانشگاه، پوهنتون یا مکتب افزایش بدن. تحصیل تنها به خاطر کسب معاش و درآمد نیه. تحصیل به خاطر اینه که ما خوب و بد از همدیگر تفریق بدیم و آینده خود به صورت درست بتونیم برای آینده خود تصمیم گیری بکنیم. د یادولو وړ ده چې هرات ښار تل د کتابونو ګڼ نندارتونونو کوربهتوب کړی دی. ملي سوداګر عبدالظاهر بشیري د هرات له والي شیخ مولانا نور احمد اسلامجار سره وکتل. ملي سوداګر عبدالظاهر بشیري د هرات له والي شیخ مولانا اسلامجار سره وکتل او په مختلفو ټولنیزو او سوداګریزو مسایلو خبرې وکړې او د عامه ګټو او اقتصادي پروګرامونو لنډیز یې د هرات له والي سره شریک کړ. په دې غونډه کې د هرات والي شیخ مولانا اسلامجار د خلکو د خدمات لپاره د ودې د خیریه پروګرامونو هرکلی او ستاینه وکړه او په مختلفو برخو کې د نویو فعالیتونو په اړه اړینې مشورې ورکړې. د هرات ولایت په تورغونډي ښارګوټي کې د 10 لکه افغانیو په لګښت یو مصنوعي چمن او د فوټبال پرمختللی میدان پرانیستل سو. د هرات د بدني روزنې او سپورټ رئیس مفتي عبدالرحیم رحماني وایي چې د هرات ولایت د بدني روزنې او سپورټ ریاست د دې ولایت د ځوانانو لپاره د یوې نوې سپورټي اسانتیاوو په پرانیستلو شاهد دی. د هغه په وینا د سپورټي ځایونو پراختیا نه یوازې د ځوانانو ترمنځ د سپورټ ودې ته لاره هواروي بلکې د یوې سالمې او متحرکې ټولنې په جوړولو کې هم مرسته کوي. له بلې خوا لوبغاړي وایي چې زموږ له کلونو راهیسې د داسې میدان په تمه وه، اوس چې موږ مصنوعي چمن لرو موږ کولی سو منظم روزنه ولرو او ځانونه د ولایتي او حتی ملي سیالیو لپاره چمتو کړو. د یادونې وړ ده چې د تورغونډي بندر په افغانستان کې یو له مهمو سرحدي لارو څخه دی چې د هرات ولایت په شمال او کشک رباط سنګي ولسوالۍ کې موقعیت لري او دا بندر د ترکمنستان هیواد سره په پوله کې پروت دی. د هرات ولایت د پوهنې ریاست چارواکي وایي چې د هرات ولایت د ګلران او کشک رباط سنګي ولسوالۍ د پوهنې مینوالو او اوسیدونکو د 1440 تعلیمي کال په پیل کې د هرات ولایت د پوهنې ریاست ته شاوخوا 3.5 جریبه ځمکه چې ارزښت یې 3,50,000 افغانۍ دی ورکړه. د ګلران او رباط سنګي ولسوالۍ اوسیدونکو د هرات پوهنې ریاست ته د دې ځمکو د ورکولو په وخت کې ویلي چې یاد شوې ځمکې د ښوونځي د ځای د کمښت د کمولو او د تعلیمي وضعیت د ښه کولو په هدف یې دې ریاست ته ورکړل شوي دي. له بلې خوا د هرات ولایت د پوهنې رئیس مولوي رحمت الله جابر د ګلران او رباط سنګي ولسوالۍ د پوهنې مینوال له پورته ذکر شویو مرستو څخه خوښي څرګنده کړه او زیاته کړه چې هرات د پوهنې ریاست د متوازن ودې او غوره والي د ترلاسه کولو لپاره د خلکو مرستې ته اړتیا لري. د هرات د پوهنې ریاست د ټولنې له ټولو طبقو په ځانګړې توګه د دې ولایت له سوداګرو خیرو څخه هم غواړي چې د هرات د پوهنې ریاست سره خپلې دوامدار همکاري ته دوام ورکړي. د هرات ولایت د امنیتي ځواکونو لخوا 2 تنه د قتل په تور ونیول سوه. د هرات ولایت امنیه قومندانۍ جنایي جرمونو په وړاندې د مبارزې مدیریت د انسان تښتونې او د برېښنایي جرایمو د کشف امریت په همکارۍ 2 تنه چې څو ورځې مخکې د دغه ولایت د 2 اوسیدونکي وژلي او تښتېدلي وه. یاد کسان د هرات ولایت د مربوطاتو څخه نیولي او اوس مهال د امنیتي ځواکونو تر څارنې لاندې دي. یادو کسانو په خپل جرم اعتراف کړی چې دوسیې چمتو عدلي او قضایي ارګانونو ته استول سوي دي. په
په هرات ولایت کې د اسلامي امارت د منصبینو لخوا د ناقانونه وسلو د لیږدونې په تور 3 تنه ونیول سوه. د هرات امنیه قومندانۍ د 8 امنیتي حوزې منصبینو د پلټنې په ترڅ کې د یادې امنیتي حوزې اړوندو سیمو څخه 3 تنه د ناقانونه وسلو د لیږد او ساتلو په تور نیولي دي. له نیول شوي کسانو څخه 1 میل تومانچه ترلاسه شوي او دا مهال د اسلامي امارت مجاهدینو تر څارنې لاندې دي. د هرات ولایت د امنیتي ځواکونو لخوا 1 تن د غلا په تور ونیول شو. د هرات ولایت امنیه قومندانۍ د 3 امنیتي حوزې مسؤلینو د دغې حوزې له اړوندو سیمو څخه د کشفي عملیاتو په ترڅ کې 1 تن د نغدو پیسو د غلا په تور نیولی. له دغه کس څخه یو اندازه نغدې پیسې ترلاسه شوي چې اوس مهال د امنیتي ځواکونو تر څارنې لاندې دی. یادې پیسې هم خپل خاوند ته وسپارل سوې. اوس هم د سبا ورځې د هوا حالات زموږ د همکار محمد نایب حبیبي لخوا تاسو ته وړاندې کیږي. د لوی او بخښونکي خدای په نامه ګرانو لیدونکو د ما سلامونه ومنئ. اوس هم پاملرنه وکړئ د سبا ورځې د هوا اټکل ته. دوشنبه هرات ښار لمر 4 درجه 14 تیتای 12. غوریان لمر 4 درجه 14 تیتای 20. کروخ لمر 4 درجه 9 تیتای 14. او پښتون زرغون لمر 4 درجه 11 تیتای 18. په پای کې یو ځل بیا د څو مهمو خبرونو سرټیکي. د ګډو پروژو د پلي کولو په هدف د افغانستان، پاکستان او چین ترمنځ د 3 اړخیزو سوداګریزو غونډو ترسره کېدل. په هرات کې د ملي سوداګرو د یوې ټولۍ په همکارۍ په نږدې راتلونکي کې د ماشومانو لپاره د تالاسمي روغتون پرانیستل کېدل. او د هرات کتابتونونو د ځوانانو لپاره د لوستلو د کلتور د پراختیا لپاره د اړتیا وړ هر ډول کتابونو سره سمبالول. قانون لیدونکو دا وه د نن شپې خبري ټولګه چې ستاسو درنو حضور ته وړاندې شوه. تر بیا مو په لیست شتن ته لاس پرم. ښه وخت. دا د باتورانو کور، دا د باتورانو کور، دا د باتورانو کور، دا د باتورانو کور، ساتو یې په سرو وینو، دا د شهیدانو کور، دا د